سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پنځلسمه پارا دیتا وی سورة بنی اسرائیل، سورة الاسراء ورته وی او سورة سبحان هم ورته ویل کیږي. دا درې نومونه دي د دې سورته. دا په مکه کې هغه وخت کې نازل شوی و چې کله دا سورت نازل شو نو د دینه کال پسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینی ته هجرت کړی دی. یعنی د مکی چې کم اخیری اوقاتو په هغه وخت کې دا سورت نازل شوی دی. په دې صورت کې 111 آیاتونه دي او 12 پکې رکوګانې دي. دینه مخکې سورة النحل تیر شو. په سورة النحل کې الله رب العالمین د مکی د مشرکانو د عذاب یو مثال ذکر کړو. نو دې آیت دې صورت کې الله رب العالمین اوس د هغې عذاب اسباب به ذکر کوي چې الله ور باندې دغه عذاب ولې راوستی و. دویم د سورة النحل په آخر کې تیر شو چې کله سړی د دعوت او د تبلیغ کار کوي نو بالحکمه دی به په حکمت سره کوي. و دې سورة بنی اسرائیل کې الله رب العالمین دغه حکمت لفظ تفصیل او وضاحت به ذکر کوي. دعوت د دې صورت څه ده؟ نو په دې صورت کې اصل کې 4 اسباب به الله ذکر کوي چې پچا کیم دا 4 کارونه راشي الله ور باندې بیا عذابونه راولي. او دا 4 وانا د مکی په خلکو کې موجودو ځکه ور باندې الله عذاب راوستو. اول د مسلې د توحید نه انکار. کله چې سړی د مسلې د توحید نه انکار کوي نو دام سبب د عذاب الهی جوړیږي. دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معجزاتو نه چې څوک انکار کوي دام سبب د عذاب الهی جوړیږي. دریم کله چې یو قوم راپاسی او رسولان د خپل کلی نه اوشړي او وی باسی نو دام سبب د عذاب الهی جوړیږي. او سلورم پر رسولانو پسې استهزاء او ټوکې کول دام سبب د عذاب الهی جوړیږي. او دا 4 وانه کارونه داسې چې دا د مکی په خلکو کې موجودو ځکه ور باندې الله رب العالمین عذابونه راوستي. خلاصه د دې صورت دا ده چې په دې صورت کې به 4 حصې. اولنۍ حصہ د اول آیت نواله تر د 58 آیت پورې به ذکر کیږي. نو په دې حصہ کې به اول کې الله رب العالمین دعوت د توحید ذکر کوي. بیا به په هغې باندې الله رب العالمین یو دلیل ذکر کوي چې هغه معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې ته واقعه د معراج هم ویلی کیږي. بیا هغې پسې الله رب العالمین حواله ورکوي په کتاب د موسی علیه السلام چې هغه تورات دی. الله وی مسله د توحید صرف قرآن نه بلکې تورات کې هم دا ذکر شوی وه. بیا په هغې پسې به الله رب العالمین هغه قوم ذکر کوي چې کوم قوم د توحید مسله نه و منلې لکه بنی اسرائیل. الله وی ما ور باندې عذابونه راوستي. بیا د هغې نه پس کوم خلک چې مسله د توحید مني هغوی ته زیری د جنت، څوک نه مني نو هغوی ته به تخویب د جهنم ذکر کوي. د دې آیت ترجمه واورئ. بیا دې کې واقعه د معراج دا به مختصر ذکر کو. سبحان الذي پاکی دا الله لرا الذي هغذات اسرا چې بوت للوی بعبده بند خپل لیلن په ټوکړه د شپې کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى مسجد اقصى پوری. ور سبحان معنا دا د پاکی د الله لرا. څه مطلب؟ الله رب العالمین د هر قسم شرک نه پاک دی. الله رب العالمین د هر قسم عیبونو نه پاک دی. اسرا
په عربی کې د شپې تللو ته وایي. یو سړی چې کله د شپې مزل کوي هغې ته عربی کې اسرا اسرا وایي. یو په عربی کې لفظ د سیر راځي، دا حمزه چې ورسنی، نو سیر عام تللو ته وایي که هغه د ورځې او که د شپې. الله وایي قل سیرو فی الارض، وګرځئ په دې ځمکه کې. لیکن اسرا هغې تللو ته وایي چې د دې تعلق د کوم وخت سره د شپې سره. نبی علیه صلات وسلام چې معراج ته تللی نو دام د شپې تللی و. بعبده بنده خپل، ګوره د عبده نه مراد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه نورم ډیر نمونه وکنه، لیکن الله رب العالمین هغه ذکر که په لفظ د عبد سره. مفسرینو لیکري چې دې کې د نبی علیه صلات وسلام لوی مقام عظمت الله ذکر کړي، ځکه عبدیت چې کوم دی بندگی د الله دا یو اوچت مقام دی کنه چې یو سړی خالص د الله بندگی کوي. دویم دا عبد هغې ته نه وایي چې صرف روحي، بدن او روح دواړه چې یو ځای شو نو دې ته عربۍ کې بیا عبد ویلی کېږي. نو دې نه معلومه شو دا دلیل دی چې نبی علیه صلات وسلام په ژوندینې باندې بره معراج ته تللی دی، سره د بدن او د روح دواړه بره معراج ته تللی. څوک چې وایي چې نه صرف دا د خوب واقعه او په ایښه نه وه نو دغه خبرې بې دلیله ده. دا دلته چې کوم واقعه د معراج ذکر ده دا د ایښې واقعه الله ذکر کوي چې بدن او روح دواړه تلي. لیلن باندې تنوین راغلی دوه زبرونه، دې ته نکره ویلی کېږي. نو د دې نه مراد ټوله شپه نه ده، دا د شپې یوه توکړه وه. د شپې په یوه توکړه کې الله رب العالمین نبی علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلی، بیا یې بره اسمانونو ته بوتلی، بیا واپس هم لاندې راوستی دی. د شپې په یوه توکړه کې ټوله شپه هم په نه ده لګېدلې. د کوم ځای نه الله وایي من المسجد الحرام، د مسجد حرام نه. مسجد حرام دا په مکه کې دی چې هلته زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو قبله د کعبه چې ورته ویلی کېږي، دغې ته وایي مسجد حرام. د مسجد حرام نه بوتلی او د شپې کوم ځای ته الی المسجد الاقصا، مسجد اقصا ته چې د دې بل نوم دی بیت المقدس. دې ته مسجد اقصا ولی وی؟ مسجد اقصا ورته ځکه وی اقصا په معنی د لرېوالي راځي. مسجد اقصا ورته ځکه وی علماو لیکلی دي چې د مسجد حرام نه مسجد اقصا دومره لرې دی لکه د هغه وخت پیدل حساب یې کړی چې دې ته سړی پیدل ځي نو 40 شپې مزل دی ورته، 40 شپې مزل د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې دی، ځکه دې ته ویلی دی مسجد اقصا. حالانکه دا مشهور نوم د دې څه دی بیت المقدس. او دا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دې ته اول منځونه کړي دي. دا د نبی علیه صلات وسلام هم قبله وه، بیا وروستو هغه غوښتل چې زما قبله د کعبه وګرځي، نو الله رب العالمین بیا کعبه قبله وګرځوله. الله د دې مسجد اقصا په باره کې اوس خبره کوي، الذي هغه بارکنا حوله چې برکت اچولی دی موږ حوله غیر چاپیره د دې مسجد اقصا نه. ګوره د دې نه مراد ظاهري او باطني دواړه برکتونه دي. باطني چې دا داسې ځای دی چې دغلته الله رب العالمین اولو العظم انبیاء علیه صلات وسلام راوستي مسجد اقصا ته. ډېر اولیاء الله او صالحین خلق دغلته پاتې شوي دي، دې ته باطني برکات وایي. او ظاهري برکات خو بیا ډېر زیات دي، هلته قسمه قسم میوې دي. علماو لیکلي چې اوبم د دغه ځای ډېره زیاته خوږه ده، او ابو هوا چې د هغه ځای ده وایي ډېره معتدله او مزیداره ده. د مسجد اقصا ګیر چاپېره چې کومې علاقې دي. الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم می ولې بوتلی و؟ لنریه من آیاتنا، دې دپاره چې وښایو موږ هغه ته من آیاتنا نښې د قدرت خپلې. نبی علیه صلات وسلام چې کله د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته تللی، د مسجد اقصا نه بیا بره اسمانونو ته تللی، نو ډېرې د الله د قدرت نښې لیدلي. انه هو السمیع البصیر، یقینا الله تعالی هر څه اوري او په هر څه باندې پوهه دی. دی آیت ته ویلی کېږي آیت الاسراء. ګوره اکثرو په حدیثو کې دا دوه لفظ راځي، یو د اسراء لفظ راځي، یو لفظ د معراج راځي، خو دا دواړه اصل کې یوه واقعه ده، دا جدا جدا نه دي.
اسراء هغه ته وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې تللی دې ته اسراء وایي. د مسجد اقصا نه چې کله بره اسمانونو ته تللی دې ته معراج ویلی کېږي، ځکه معراج معنا د بره ختل. پوه شئ په مقصد باندې؟ دا دواړه خبرې په یوه شپه کې شوي دي. نن سبا بعضې خلک داسې دي هغوی انکار کوي د معراج نه. دا اسراء خو مني، لکه قرآن ذکر کړي د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې، دا مني، خو د بیت المقدس نه بر سفر دی نه انکار کوي. وی په قرآن کریم کې وی معراج نه دی راغلی. قرآن کریم کې معراج ذکر شوی دی په سورة النجم کې، هلته الله به ذکر کړي، سدرة المنتهی هلته ذکر ده. خو په قرآن اصل کې نه پوهېږي منکرین حدیث، نو بیا په قرآن باندې اعتراضات کوي. او احادیث خو په دې باره کې د معراج په واقعي په باره کې د 44 صحابه کرامو نه رانقل دي. صحیح احادیث دي د معراج د واقعي په باره کې 44 صحابه کرام رانقل کوي. نو دومره صحابه کرام چې کله یو حدیث رانقل کوي هغې ته حدیث متواتر وایي. دی وجه نه ابن کثیر رحم الله دلته لیکلي وایي څوک چې د واقعي د معراج نه انکار کوي وایي دا زندیق او ملحد انسان دی، وایي په دې باندې دی کافر کیږي، ځکه چې متواتر احادیث نه انکار دی. د واقعي مختصر تفصیل واورئ نو بیا به ورباندې پوه شئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې و، د علی رضی الله تعالی عنہ خور وا د هغې نوم ام هانی رضی الله تعالی عنها. هغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کور ورکړی چې په دې کې اوسېږه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی رضی الله تعالی عنها په دې کور کې اوسېدو. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه اوده ومه، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره روان کړم راپایڅولم، بوتلمه مسجد حرام ته. چې مسجد حرام ته راوستم وایي زما یې اپریشن وکړو. دې ته مثالي اپریشن وایي چې اگر چې خلکو نه دی لیدلی خو دا حقیقي اپریشن شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سینه مبارک جبریل علیه السلام سیرې کړه او دا زړه ته بهر راویستو. چې کله ته دا زړه بهر راویستو دی د ابي زمزم په اوبو باندې پاک وینځو او واپس ولا په اقا ځای باندې پټ که چرته چې دا زړه مخکې لګېدلی و. د هغې نه پسو بیا وی جبریل علیه السلام بوراق راوستو. بوراق دا هغه سورلی وه چې نبی علیه السلام په مزل کړی دی. دا د خر نه لږ غټو او د قچرې نه لږ راښکته و، په دومره برابروالي باندې. بوراق ورته ځکه وایي بوراق د برق نه دی، برق په کې بجلی ته وایي. نو دی به هم داسې مزل کو لکه څنګه چې د بجلی رفتاري. بلکې حدیث کې راځي وایي څومره چې د انسان چې داسې ګوري د ستا په دې نظر کې چې څومره علاقه راځي، کلاو میدانی که نه سړی پکې ګوري نو دا سترګې ډېر لرې پورې نظر راځي که نه. نو وایي څومره چې د انسان نظر باندې سخت کاري دومره به د په یو قدم کې دومره مسافت به د پاس کو، دومره تیز به دی روانو. نو د منټونو په لحاظ سره د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته رسېدلی. جبریل علیه السلام دی په بوراق باندې سور کو، لاړې مسجد اقصا بیت المقدس ته. هلته چې ورسېدل نو الله رب العالمین د انبیا علیه السلام روحونه را جمع کړو. علما لیکي چې صرف عیسی علیه السلام پکې نه و، ځکه خو لا ژوندی دی که نه. د دې ټولو روحونه را جمع کړي. نبی علیه السلام په بیت المقدس کې د ټولو انبیا علیه السلام ته جمع ورکړه. دی امام شو، هغه وروستو مقتدیان شو. دی وجه نه ابن کثیر رحم الله دلته لیکلي دي او وی امام اعظم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا امام الانبیاء چې ورته وی نو هغه ورته د دې وجې نه وی چې ټول انبیاء علیه السلام ته نبی علیه السلام په بیت المقدس کې جمع ورکړه. چې کله ورته جمع ورکړه د هغې نه پسو نبی علیه السلام جبریل علیه السلام بره روان کو. دې ځای پورې مسجد اقصا شو، دې ته اسراء وی. دا اوس چې بره ځي دې ته معراج وی. بره ځان سره روان کو چې اول اسمان ته ورسېدل. د دې اسمانونو دروازې دي الله ور باندې ملائک څوکیدار مقرر کړي. نو دروازه چې ووخله نو دننه ملائک آواز ورکړه چې څوک یې؟
جبريل عليه السلام ورته ویلي زیم جبريل. ویلي بل در سره څوک دی؟ ویلي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ویلي په خپله خوښه دې راوستی که نه الله پسې لیږلی؟ ویلي په خپله خوښه مې نه دی راوستی، الله راته ویلي چې دا ځان سره راوله. دروازه یې ورته کولاو کړه. چې د اول اسمان دروازه یې کولاو کړه نو په دې اول اسمان کې نبی علیه صلات وسلام وایي ما یو ډېر معزز انسان ولیدو، مخامخ ناسو. د ښي طرف ته هم ته څه شکلونه د انسانانو ناست دي او د ګس طرف ته هم ته ناست دي. او دا معزز انسان چې د ښي طرف ته وګوري وخاندي، چې د ګس طرف ته وګوري په ژړا شي. وایي ما ورته کتل، وایي جبریل علیه صلات وسلام راته وایي چې ورشه دا ستا پلار دی آدم علیه السلام، سلام ورته وکړه. وایي چې زه ورغلم، وایي ما ورته سلام وکړه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وی آدم علیه الصلاة والسلام راته وی چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. راځه بچیه ای نبیه. خبرې اترې وشوې. وی ما د جبریل علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې دا ښي طرف ته دی ګوري خاندي، دی ګس طرف ته ګوري جاړي، ولې؟ وی جبریل علیه الصلاة والسلام راته ویلي چې دی ښي طرف ته دا کم شکلونه دي دام د اولاد دی، دا جنت والا خلق دی. د ګس طرف ته چې کوم دي دام د اولاد کې به راځي، خو دا جهنم والا دي. نو د ښي طرف والا ته چې ګوري دا به جنت ته الله بوځي، دی باندې دی وخاندي. او دا ګس طرف د جهنم ته ځي نو په دې باندې دی خفه شي، دی څه شي دی وجاړي. اسې الله ته پته ده چې ما او تا به په کوم سیټ کې راغلي. دا ناس انسانان موږ به په ښي طرف کې او که په ګس طرف کې به راغلي. دې نه پس وی بیا دویم اسمان ته لاړو. هلته هم دغه شان دروازه ټکولې تپوس ته شوې چې دویم اسمان دروازه کولاو شو نو دوه کسان پکې ناست دي. یو عیسی علیه السلام دی او بل ورسره یحیی علیه السلام دی. دا دواړه په یو اسمان کې اوسیږي، په دویم اسمان کې. دا اصل کې په خپل منځ کې د ترورۍ زامن دي، ځکه یو اسمان کې دواړه الله دیره کړي. دا عیسی علیه السلام خو په حیات دنیوي سره هلته اوسیږي، ځکه په هغه خو لا مرګ نه دی راغلی، هغه به راکوزیږي. او یحیی علیه السلام زندگی چې کوم ده دغې ته اخروي زندگی وایي، په حیات اخروي سره. وایي چې زه څنګه ورغلم هغوی سره مې سلام کلام وکړو، هغوی راته ویلې چې راځه روریه، ځکه انبیا علیه صلات وسلام د خپل منځ کې رونه دي. وایي دریم اسمان ته ورغلم. چې دریم اسمان ته ورغلم نو په دریم اسمان کې یوسف علیه صلات وسلام و. په هغه مې سلام وکړو، خبرې مې وکړو، هغه م راته وی چې راځه روریه. و نبی علیه صلات وسلام وایي ما چې یوسف علیه السلام ته وکتل، وایي الله رب العالمین د دې ټولې دنیا نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړو، دومره ښایسته و. څلورم اسمان ته چې رالم، په څلورم اسمان کې ادریس علیه صلات وسلام و، هغه سره مې خبرې اترې وشوې. پنځم ته چې رالم، په پنځم اسمان کې هارون علیه السلام و، هغه سره مې خبرې اترې وشوې. په شپږم کې موسی علیه السلام. آخري اووم اسمان ته چې رالم نو سیدنا ابراهیم علیه صلات وسلام سره مې ملاقات وشو. د اووه اسمانونو کې دا خبرې اترې ورسره وشوې. بیا په سورة النجم کې راځي اوویشتمه پاره کې چې هلته الله رب العالمین فرمایي په دې اووم اسمان کې دغلته یوه ونه ده، هغې ته وایي سدرة المنتهی. سدره اصل کې د بیرې ونې ته وایي. او حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام وایي دې ونې پاڼو ته چې ما وکتل نو یو رڼا یې کوله، داسې چمکار یې کو، پړقېدلې دا پاڼې. وایي دا ځکه وایي د دې ونو د پاسه، د دې ونې د پاسه ملایک دیره دي، نو د ملایکو د رڼا د وجې نه د دې دا پاڼې م رڼاګانې کوي او غټې غټې بیرې دي. دغه ځای نه بره څوک نشي تللی، سدرة المنتهی. لیکن حدیث کې راځي چې الله رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې راځه بره راشه، بره یې بوتو. نو بیا اخوا اختلاف دی چې آیا دیدار الهی کړی دی او که نه دی کړی. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین لیدلی او که نه دی لیدلی، دا اختلافي مسله ده. خو دومره ده چې د الله رب العالمین سره خبرې اترې شوي دي. دې نه پسو وی په دې اووم اسمان کې ما یو ځای ولید، هغې ته وایي بیت المعمور، قرآن ذکر کړی. وی جبریل راته ویلې چې دا پیژنې؟ وی ما ویلې چې نه. ویلې دا بیت المعمور دی.
ویلی دې ته 80,000 ملائک روزانه ور داخلیږي او الله رب العالمین ته په سجده باندې پریوزي. دا روزانه ور روانې دي خو لا اوسه پورې دا کم چې اول داخلي شوي د دوی لا بیا نمبر نه دی راغلی. دا الله به څومره ملائک ځکه الله فرمایي جنود ربک الا هو. الله وایي زما د ملائکو لښکر علم صرف ما سره دی بل چا سره نشته. دې نه پس بیا چې کله واپس راته نو موسی علیه السلام سے ملاقات وشو. په څوم اسمان کې وم کې ابراهیم علیه السلام او په شپږم کې موسی علیه السلام. موسی علیه السلام ورته الله د څه تحفه درکړه؟ ویل زما په امت 50 منځونه فرض کړه. موسی علیه السلام ورته چې زما په بنی اسرائیل باندې 4 منځونه فرض شوي هغوی نه دي کړي عمرونه هم ښه ډېرو ستا امت به دا 50 منځونه څه وکړي؟ ورشه الله ته درخواست وکړه لږ کمی پکې وکړه. نبی علیه السلام چې لاړ بیا د الله رب العالمین دربار ته نو لسې ورته کم کړو 40 پاتې شو. ګوره دې کې څومره لذت او خوند او مزه ده چې یو سړی بار بار د الله دربار ته ځي راځي. دا د موسی علیه السلام د وجې نه نبی علیه السلام څو پیرې دا تک کړی. دا څومره مزه او خوند کوي چې الله خواله سړی ځي او بیا راځي بیا ځي او بیا راځي. بیا لس کم شو بیا لس کم شو اخر خبره راله 15 منځونو ته. موسی علیه السلام ته وی چې 15 منځونه ویلې ورشه دام کم کا دام ور باندې کم کا زما امت 4 نه دي کړي دا و 15 وکړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ارضی و اسلمو په دې راضي ما نور نه ورځم. دا 15 منځونه به زما امت وکړي نور الله نه ورځم. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې پیغمبره ما چې کوم شیز نافذ کو هغه مې په تا باندې نافذ کو. 15 منځونه شو خو زه د دې 15 منځونو اجر به ستا امت ته زه د 50 منځونو ورکوم. ګوره په دې امت څومره مهرباني او کرم دی د الله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې رالی په دې یو شپه کې دا ارڅه شوي بلکې الله وی لیلن د شپې په ټوکړه کې ټوله شپه هم په نه ده لګېدلې چې رالی سحر ټیمو په مسجد حرام کې ناسو مکه کې ابو جهل ور باندې تېرېده. ابو جهل ته تپوس وکړو ویلې وراره ولې خپه څه وحی در باندې نازله شوې ده که څنګه چل دی؟ دا خبرې ورته ټوقې پسې وکړې. نبي علیه السلام ورته ویل چې او وحی خو را باندې نازله شوې. ویلې بېګا شپه زه د دې مسجد حرام نه بیت المقدس ته تلم بیا بر اسمانونو ته تلم بیا م راغلی یم. هغه داسې وخاندل ویلې دا څه عجیبه خبرې کې په دې یو شپه کې ته بیا د دې ځای نه مسجد اقصا ته لاړې چې 40 شپې هلته مزل دی او بیا ته بره معراج ته هم تلې اسمانونو ته هم تلې. خو ابو جهل ورته ویل چې زه به یو کار وکړم ته به دا کار وکړې. ویلې څه؟ ویلې زه دا کسان ناجمع کوم ته به د هغوی مخامخ دا خبره وکړي. دا مسند احمد حدیث کې داسې راغلي. ویلې ټیک ده. ابو جهل اواز وکړو ویلې راجمع شي دا سړی درته څه خبره کوي. ملګري راجمع کړل. نبی علیه السلام ته ما ته چېرې څه وي شا به دوی ته یې ووایه. نبی علیه السلام هغوی ته ویل چې بېګا شپه زه د مسجد حرام نه بیت المقدس ته لاړم هلته مې انبیا علیه السلام ته امامت ورکړې بیا بره تلې سدرة المنتهی پورې او بیا لاندې رالم. ټولو پسې ته وخاندل ټوکې مسخرې شروع کړې مشرکینو. دا څه ناشنا و عجیبه خبرې دې شروع کړي اوس ته دا خبرې کې خلکو ته. خو به هر حال وی نه منله دا خبره. نبی علیه السلام ته ویلې زه یو کار وکړه. ویلې د دې بیت المقدس موږ ته ته نښې وښایه چې د دې کړکۍ څو دي د دې دروازې څو دي بیا به موږ ومنو چې ته ورغلې. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیت المقدس ته ته نو هغه څه کړکو او دروازو ته کتلي وو چې ما نه بلا دا سوال هم رستو کېږي ورېږه زه کړکۍ او دروازې وشمارم. خو نبي خو رښتینی و که نه او حقیقت کې تللی و. نو الله رب العالمین ته وی چې یا الله ډېر حیران کړم د خپل قوم. الله ورته پیغمبر ولې حیرانېږي؟ نبی علیه السلام په مسجد حرام کې ولاړو او الله رب العالمین دا بیت المقدس بالکل دې مخې ته راوسته داسې او ویلې اوس لګیا وشه وایه دې مشرکینو مکه ته چې دومره کړکې دي او دومره دروازې دي او چې هغه هر څه ورته وم ویلو
بیا هم دومره زدین او عنادین بیا هم ایمان رانوړو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته چا ویل ملګری خو نن څه بل خبرې کوي. ویلې څه وایي؟ وی هغه وایي چې بیګا د شپې په څه حصه کې زه د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته تلم، بیا بر اسمانونو ته تلم، بیا لاندې رالم. ویلې بالکل صحیح وایي. ویلې زما ملګري که دا خبره کړي هغه رښتینې دی او صحیح خبره کړې او زما په ایمان دی. د دې وجې نه هغه ورځ نه هغه ته ویلی شو صدیق اکبر. د ابوبکر ته چې صدیق وایي د هغې وجه دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام د معراج د واقعي اولنې تصدیق ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړی دی. نو د آیت کې الله رب العالمین دغه واقعي ته اشاره کړي. سبحان الذي پاکی دا الله لره هغه ذات اسرا چې بوتللو بعبده بند خپل لیلن په ټوکړه د شپې کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى مسجد اقصا پوری الذي هغه بارکنا حوله چې برکت چولې منګیر چا پیر د مسجد اقصا نه لنوریه دې د پاره چې اوخایو مونږ هغه ته من آیاتنا نخې د قدرت خپلی هو یقینا الله تعالی هو السمیع البصیر غ ارسا ورو ارس اینی